دا ویډیو یې وار وګورئ، وروسته بیا پوښتنه لرم. څه مو ذهن ته راغله؟ دا ریشخند مه ګڼئ، دا یو ستر حقیقت دی. زما په فکر، زما په سوچ، ما ته چې کوم زما ذهن و زما زړه و زما فکر وایي چې دا انځورګري چې کومه به دا ویډیو کې راغلې دا د پښتانه د وطن انځور دی. یعنی موږ او تاسو خپلواکي غواړو، ازادي غواړو، وطن ګټل غواړو، سوله امن غواړو، له مشرانو یې غواړو. پوښتنه نه پسې کوو، سوال نه باندې پورته کوو چې آیا ما دومره وخت تا ته درکړی و، تا زما او زما د وطن لپاره څه کړي دي. بېغوري کوو، چې بېغوري کوو مشران مو دغسې دي. موږ او تاسو په دغه سوچ او فکر کې یو چې دوی موږ له وطن نه ګټي، دوی موږ ته امن راولي، دوی موږ ته سوله راولي. دوی په پارلمان کې ناست وي، په سینټ کې مجلسونه ورسره کوي، مځکې ورته الاټ کوي. زما او ستا وطن یې باندې خرڅ کړ او ما او تا د پیل په وږو کې پراته یو، په هېڅ هم نه یو خبره. اپریشنونه را باندې کېږي، له کورونو ایستل کېږي، مارکیټونه مو نړېږي. ازادي، خپلواکي، امن، سوکالي، خوشحالي له مشرانو غواړو او مشران مو دغسې دي. تاسو ته وایم، ستاسو څه سوچ او فکر پر دغه ویډیو باندې تاسو کړی دی؟ ستاسو ذهن او سوچ او فکر ته څه راغلی دی؟ کمنټ کې راته ووایاست.